ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو اوښکو خپرونو ته. دی چې وردرومي مدینې ته د یا ښکلې روضې ته دیدن د مصطفی کوي نږدې ورځي جنګلې ته د یا ښکلې روضې ته وریږي رحمتونه شنه روضه کې په حاجینو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د سپېڅلي پیغمبر سپېڅلې اوښکې. مسلم په کتاب الجهاد کې، همدارنګه ترمذي په ابواب تفسیر کې رانقلوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا د بندیانو په هکله له صحابه کرامو رضی الله عنهم سره مشوره وکړه چې د بندیانو سره باید څنګه سلوک وشي. په صحابه کرامو کې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه وړاندیز وکړه. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر زړه سواندی صحابي و، زړه یې ډېر نرم و، نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه: ای د الله تعالی رسوله، دا بندیان زموږ او ستاسې ورونه او خپلوان دي، باید له دوی څخه فدیه واخیستل شي او خوشي کړی شي. د دوی له فدیې څخه به موږ ته د کفارو په مقابل کې قوت او پیاوړتیا حاصله شي. کیدای شي چې الله رب العزت دوی ته لارښوونه وکړي او همدا خلک په وروستیو کې زموږ په کار راشي او اسلام قبول کړي. عمر رضی الله تعالی عنه چې ډېر سخت دریځی صحابي و، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته خپل وړاندیز وکړه. دا یې ورته وفرمیل چې فلانکی سړی چې زما خپلوان دی هغه ما ته راوسپارئ چې زه یې په خپل لاس ووژنم. عقیل چې د حضرت علی کرم الله وجهه ورور دی، تاسو هغه حضرت علی کرم الله وجهه ته وروسپارئ چې ووژني، او فلانی سړی چې د سید الشهدا د حضرت حمزه خپلوان دی هغه ته یې وسپارئ چې هغه یې ووژني. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وړاندیز دا و چې هر یو سړی باید خپل خپلوان ووژني. حضرت عمر وایي په دې کار سره به موږ د الله تعالی په وړاندې سرلوړي شو، یعنی چې زموږ په زړونو کې د مشرکانو لپاره د هیڅ نرمي ځای نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مشوره قبوله نه کړه او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په رایې عمل وکړه، یعنی د هغه مشوره یې خوښه کړه او له کفارو بندیانو څخه یې فدیه واخیسته او خوشې کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زیاتوي کله چې دویمه ورځ شوه نو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شوم. ما ولیدل چې دوی دواړه حاضرین ژاړي او د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما دوی دواړو ته وړاندیز وکړه: ای د الله پیغمبره، تاسې دواړه ولې ژاړئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل: موږ په دې خبره جاړو چې ستاسې د ملګرو څخه د فدیې اخیستلو په سبب رامنځته شوه. ما ته ستاسې عذاب وښودل شو چې له دې ونې څخه هم زیات نږدې و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې نږدې ونې ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې الله رب العزت د سورت انفال دا آیت نازل که: ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. د الله رسول ته مناسبه نه ده چې له دوی سره بندیان وي تر څو پورې چې دوی په ځمکه وینې تویوي او د کفارو طاقت خنثی نه کړي. تاسې خلک د دنیا سامان غواړئ او الله تعالی آخرت غواړي او الله تعالی په هر شي غالب او د حکمت څښتن دی. د حضرت عمر د رایې تایید و په دې کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي
کله چې زه ورننوتلم نو وینم چې د رسول الله د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي او د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سترګو نه هم اوښکې روانې دي او ژاړي. همدارنګه بدایه و نهایه لیکي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه تکلیف ویني نو د مبارکو سترګو نه اوښکې روانیږي او ژاړي. په لومړیو کې چې څوک مسلمان شوي ول هغوی به خپل اسلام له مشرکانو او جاهلو کفارو څخه پټ ساته. کله چې د مسلمانانو شمیره 19 تنو ته ورسېده نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په غوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته په ښکاره ډول د تبلیغ کولو اجازت ورکړ. یوه ورځ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مسجد الحرام کې خپلو څو ملګرو ته د دین نصیحت او وعظ پیل که نو کفار له هرې لورې په مسلمانانو را پرېوتل. کفارو ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دومره سخت ووهه چې مبارک په وینو کې لت پت که او په یو ځای کې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه بېهوشه پرېوت. کله چې د ماښام په وخت حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هوش راغی نو په ناقراري سره یې پوښتنه وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حال دی؟ زه چې تر هغه پورې له هغه سره مخ نشم د هغه مبارکه څیره ونه وینم نو هیڅکله به خوراک او څکاک ونه کړم. د مبارک مخ دومره پړسېدلی و چې د هغه مبارکې سترګې هم نه ښکاره کېدلې. د شپې پر وخت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپلې مور بیبي دار ارقم ته له ځان سره بوته. هلته چې ورسېده نو سم د لاسه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورپرېوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه غاړه را چاپېړه کړه او په ژړا یې پیل وکړه نو حاضر خلک هم په ژړا شول او بېدریغه اوښکې تویې کړې. بیا د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په غوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مور ته د دین بلنه ورکړه نو هغه سم د لاسه مسلمانه شوه. په همدې ورځې اسلام قبول که او له دې څخه 3 ورځې وروسته امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم د نبوي شمې رښتینی پتنګ شه او د اسلام په منوره جامه یې ځان سینګار که. دا د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفونه دي چې دین لپاره هغوی ګاللی دي. دین هغوی موږ ته ډیر په سختی سره او ډیر په کړاو سره را رسولی. نو راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې منګولې ولګوئ او په هغه باندې عمل وکړئ. کنی د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې ولاړ و الله رب العزت به زموږ نه سخته پوښتنه کوي. زموږ ورونه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د صحابه کرامو رضی الله عنهم سیرت مخې ته کیدي چې هغوی د اسلام دپاره څومره تکلیفونه ایستلی دي، څومره دردونه او څومره کړاوونه یې تیر کړي دي. د هغو نه د عبرت واخلي. زموږ خویندې او زموږ میندې دي د صحابیاتو او د ازواج مطهراتو رضی الله عنهن د هغو سیرت د خپلې مخې ته کیدي، مطالعه دې کي چې د هغوی اخلاق څنګه و، د هغو کردار څنګه و، د هغو جامه څنګه و او د هغو دیانت څنګه و، د هغو مینه د الله او د الله د رسول سره څومره وه چې تر څو د هغو نه عبرت واخلي. دین لپاره هغوی څومره تکلیف ګاللی و. خو نن ورځ که زموږ خویندې دي که زموږ ورونه دي د دنیا په محدود ژوند باندې دوکه شوي دي، الله خفه کوي، د الله بندگان خوشحاله کوي، د الله ویره په زړه کې نشته. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې الله خوشحاله کی او د الله بندگان خفه کی هم به الله تی راضي وي او هم به د الله بندگان تی راضي وي. لکن هغه چا چې الله خفه که او د الله بندگان خوشحاله کړل، بندگان به هم تی خفه وي، الله به هم تی خفه وي. نراشئ د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیدئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته غاړه کیدئ، د خپل اخلاق، د خپل کردار، د خپل جامه د الله د پیغام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغام مطابق عیاره کړئ. د کفر، د شرک او د هندونزم تقلید مه کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته پاملرنه وکړئ، د هغه کردارو او د هغه ویناوو ته پاملرنه وکړئ، په خپل انفرادي، کورني او ټولنیز ژوند کې هغه عملي کړئ. په دې کې کامیابي ده، په بل شي کې کامیابي نشته. همدارنګه د ابن هشام سیرت او علامه ابن کثیر رحمه الله په البدایه و نهایه کې لیکي چې حضرت ابو طالب رضی الله تعالی عنه ته د مشرکینو څو مشران راټول شول
او په یوه خوله یې ابوطالب ته وویلې چې ابوطالبه ستا وراره محمد زموږ دین ته زموږ خدایانو ته سپکاوی کوي د هغه نه موږ ډېر په تنګ راغلي یاستو ته زموږ مشر یې ته زموږ په قوم کې مخور انسان یې ته د هغه مخه ونیسه کنې بیا چې موږ هر څه وکړل ته به زموږ مخه نشي نیولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شکایت کوم د حضرت علی کرم الله وجهه ورور فرمایي چې زه زما پلار محمد رسول الله پسې ولیږلم او دا یې راته ویلې چې هغه د ځان سره راوله زه لاړم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې له ځان سره راوست کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو ابوطالب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې دا ستا د قوم مشران دي او تاسو ته معلومه ده چې تاسې په ما څومره ګران یاست ستاسې قوم ما ته دا ګیله کړې ده چې تاسې له دوی سره د کعبې په خونه کې او د دوی په ناسته کې داسې خبرې کوئ چې دوی ته پرې تکلیف رسیږي ښه به دا وي چې له دې کاره لاس واخلې او دوی په خپل حال پرېږدي په یو بل روایت کې راځي چې ابوطالب خپل ګران راره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې خلکو ما ته ستا په اړه ګیله کړې ده او ویلی دي چې په موږ او په خپل حال رحم وکړه ابوطالب رسول الله ته وایي پر موږ دومره باج مه اچوه چې موږ یې نشو پورته کولی او په خپل ځان باندې هم دومره بار مه اچوه چې تاسې یې نشئ اوچتولی ښه به دا وي چې په دې قوم باندې کمې خبرې بدې لګیږي له هغو خبرو څخه ځان وژغوره او د دوی ترمنځ یې مه تکراروه کنې زه ستا دفاع نشم کولی رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې د خپل تره ابوطالب دا خبرې واورېدې نو ویې فرمیل ای زما ګرانه کاکا جانه که دا خلک زما په ښي لاس کې لمر او په کیڼ لاس کې سپوږمۍ کیدي زه به بیا هم له خپلو خبرو څخه وانه وړم تر هغه چې الله رب العزت دین غالب کړي او یا په همدې لاره کې زما روح او سا لاړه شي له دې خبرې وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو سترګو کې اوښکې راغلې او په ژړا شو د مجلسه پاڅېد ځکه رسول الله یوازې یو د رسول الله تره و چې هغه به حمایت او ساتنه کوله هغه هم رسول الله ته وایي چې په خپل حالم رحم وکه په ما باندې هم رحم وکه زه نور ستا بوج نشم اوچتولی هغه خبرې مه کوه چې په دې قوم باندې بدې لګیږي نو رسول الله دا ورته وایي والله لو اوزع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما ترکته کمر زما په ښي لاس کې او سپوږمۍ زما په چپ لاس کې کیدي چې زه دا کار پرېږدم پرې به یې نږدم یا به په دې لاره کې زه مړ کیږم یا به د الله دین غالبه کیږي روانیږي او په سترګو کې اوښکې راځي او جاړي لږ وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې ځای روان شه ابوطالب چې د خپل وراره محمد رسول الله دا حالات او کیفیت ولیده نو ویې فرمیل لاړ شه زما وراره خپل کار ته دوام ورکړه څه چې دې د زړه خوښه وي په ډاډه زړه یې خلکو ته ورسوه له دې وروسته به ستا ویښته ته هم څوک زیان ونه رسوي دا د هغو زحمت و چې د دین لپاره هغوی پورته کوه نن زموږ حالت څه شی دی هغه دین چې نن ورځ زموږ کور ته رارسېدلی هغه دین چې د صحابه و د مجاهدینو او د رسول الله په وینو زموږ کور ته رارسېدلی بیا هم په هغه باندې موږ عمل نه کوو الله ته به نه درېږو الله به زموږ نه پوښتنه نه کوي نم جامه د اسلام جامه نه د ورونو د خویندو نم اخلاق اسلامي اخلاق دي نم کردار اسلامي کردار دي الله ته به څه ځواب وایي یو ورځ خو به الله ته درېږئ نه قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو د دنیا په ژوند مه دوږه کیږئ د رسول الله سیرت مخې ته کیدئ او د هغه نه په خپل ژوند کې تاسو عبرت واخلئ په دې کې کامیابي ده بله د کامیابي لار نشته الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نور به مو اورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د غرمې پر وخت حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه له کوره څخه د جمال لور ته تشریف راوړ کله چې د عمر رضی الله تعالی عنه په دوی سترګې ولګېدې نو پوښتنه یې ځینې وکړه چې په دې وخت کې ستا د راتللو لامل څه و امیر المؤمنین ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ځواب ورکړ ای عمره د ډېرې سختې او لږې له امله له کوره د باندې راوتلی یم په کور کې څه نه و چې ویې خورم او لږې دې ته اړ کړی یم چې د خپل کوره بهر راووځم. عمر رضی الله تعالی عنه ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورزیاته کړه په الله قسم چې زه هم لږې له کوره څخه بیرون راوتلو ته مجبوره کړی یم. د دې دواړو ترمنځ دا خبره جاري وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی څنګ ته تشریف راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا دواړه حضرات ولیدل نو پوښتنه یې وکړه تاسې په دې وخت کې چا اړ کړي چې له کوره راوتلي یاست؟ دواړو صحابه و کرامو رضی الله عنهما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه ای د الله تعالی رسوله په الله قسم چې موږ دواړه د لږې له لاسه د کوره راوتلي یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی دواړو دا خبره واورېده نو ویې فرمایل په هغه ذات باندې قسم چې د هغه په قدرت کې زما روح او ځان دی چې زه هم د لږې له لاسه له کوره راوتلی. دا د هغو ژوند و قدرمنو اورېدونکو، دا د سید الانبیا ژوند و، دا د ابابکر صدیق ژوند و، دا د امیر المؤمنین عمر فاروق ژوند و. له دې وروسته ابابکر صدیق، عمر فاروق، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه کور ته ورسېدل. د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دروازه یې وټکوله. د دروازې له پردې شاته یې میرمن ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو ته دې ښه راغلاست وي، مرحبا وي. هغه میرمنې هم میرمنې وي، د دې وخت میرمنو په شان دی. له دې وروسته ورته رسول مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ابو ایوب رضی الله تعالی عنه چیرته دی؟ په همدې دوران کې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه هم کور ته راغی چې په همدې مهال له خپل باغ څخه راستون شوی و. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اورېدلې وې نو ځکه یې د دوی څنګ ته تشریف راوړ. بیا یې په ورین تندي حاضرینو ته ښه راغلاست ووایه او په ډیره مینه یې کور ته دننه کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د ځان سره کور ته بوت. ابابکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنهما یې هم د ځان سره کور ته بوتلل. له هغې وروسته ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه خپل باغ ته لاړه او د کجورو او د خرماو ډکه ځولۍ یې راوړه او د میلمنو په خدمت کې وړاندې کړه. بیا یې له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه تاسو تر هغې دا کجورې او دا خرماوې خورئ، زه ځم چې یو څاروی ستاسو لپاره ذبح کړم او پوخ یې کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل که ته څاروی او وزه ذبح کوې نو خبردار چې شیدې ورکوونکې بیزه ذبح نه کړي. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د څاروي یو کلن بچی او سیرلی ذبح که او خپلې میرمنې ته حکم وکړه چې ډوډۍ پخه کړي. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په خپل لاس نیمه غوښه پخه کړه او نیمه یې وریته او جوش کړه. کله چې ډوډۍ تیاره شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو ابابکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما په خدمت کې وړاندې کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوې ډوډۍ باندې څه پخه غوښه کیښوده او ویې فرمایل ای ابو ایوبه دا غوښه او دا ډوډۍ زما لور فاطمې رضی الله تعالی عنها ته یوسه. هغې له ډېر وخته راهیسې دا ډول خوراک نه دی کړی. دا د محمد رسول الله لور وه. نن د الله شکر ایستلی رسول الله ته چې دا خوراک راځي څه غوښه په ډوډۍ باندې ږدي او ابو ایوب ته ورکوي چې دا زما لور فاطمې ته یوسه ځکه چې هغې د ډېر وخته راهیسې داسې خوراک نه دی خوړلی. الله به زموږ نه په آخرت کې سخته پوښتنه کوي. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم سره سم همداسې وکړل او هغه ډوډۍ او غوښه یې فاطمې رضی الله تعالی عنها ته ورواستوله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګرو یې ډوډۍ وخوړه او ښه ماړه شول نو ویې فرمایل دا ډوډۍ دا غوښه دا وچې او لمدې کجورې رسول الله د همدې حاضر خوراک یادونه کوله. بیا یې له دې وروسته مبارکې سترګې اوښلنې شوې او په ژړغونې بڼه یې وفرمایل قسم پر هغه ذات چې د هغه په لاس او قدرت کې زما روح او ځان دی دا هغه نعمتونه دي چې د قیامت په ورځ به یې له موږ څخه الله رب العزت پوښتنه کوي. هغوی د لږې د کوره راوتلي ول
یو صحابي چې هغوی میلمه کوي او د هغوی لپاره کجورې او ډوډۍ او غوښه تیاروي، بیا محمد رسول الله جاړي او د سترګو نه اوښکې تویږي او دا وایي چې الله رب العزت به د دې نعمتونو پوښتنه په آخرت کې زموږ نه کوي. نن موږ سره ټوله ورځ د دنیا او د خوراک احساس شته، د دین احساس نشته. په دې تلاش کې چې د کمې لارې دنیا لاسته راوړو، په هغه باندې خپل اولاد، خپل میلمه او خپل بچي خوشحاله کړو، خو دا احساس لا موږ سره نشته چې الله رب العزت به د دې پوښتنه زموږ نه په آخرت کې ضرور کوي. که زموږ په همسایګانو کې یا زموږ په ګاونډیانو کې هلته یتیمان او کونډې پرتې وي چې هغوی د خوراک لپاره څه نه لري، د هغوی باک زموږ سره نشته، خو بس چې موږ لپاره قسمه قسم او ډول ډول خوراکونه ایښي وي، الله به د دې پوښتنه ستاسو نه کوي. او کله هم د الله رب العزت شکر د الله رب العزت په دې نعمتونو باندې ایستله. تاسې واورئ، دا د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ژوند چې لږی دې ته اړباسي چې د کوره بهر راوځي. دا د امیر المؤمنین سیدنا ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ژوند و چې لږی دې ته اړباسي چې د کوره بهر راوځي. دا د محمد رسول الله سید الانبیا خاتم الانبیا ژوند و چې لږی دې ته اړباسي چې هغه د کوره بهر راوځي. داسې ورځ خو کله هم په موږ باندې نه ده راغلی. نو ولې په دین باندې منګولې نه لګوئ؟ ولې د رسول الله سیرت نه مطالعه کوئ؟ ولې د رسول الله پیغام نه منئ؟ ولې د الله پیغام نه منئ؟ الله ته به نه درېږئ، الله به درنه پوښتنه نه کوي. هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه چې هغه لا غوښه او ډوډۍ نه وه خوړلې او محمد رسول الله ورته په ډوډۍ باندې غوښه ږدي چې دا زما لور ته یې ځکه چې هغې د ډېر وخت راهیسې داسې خوراک نه دی خوړلی. زموږ او ستاسې په بچیانو باندې خو دا حالت تو سره راغلی هم نه دی. نه قدرمنو اورېدونکو، راشي چې د الله او د هغه د رسول اوامرو او احکامو لارښوونو ته غاړه کیدو، په دې کې کامیابي شته، والله بله د کامیابي لار نشته. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، په هغه لار دې الله موږ روان کړي چې په هغې باندې هغه او د هغه رسول زموږ نه خوشحالیږي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو، سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو، سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. دا څومره بختور دي چې وردرومي مدینې ته د یار ښکلې روضې ته، دیدن د مصطفی کوي نږدې ورځي جنګلې ته د یار ښکلې روضې ته. وریږي رحمتونه شنه روضه کې په حاجینو سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو، سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. چې ورشي مدینې ته څه عجیبه نظارې دي، په هر لوري خوارې دي، تړلي احرامونه د لبیک لبیک نارې دي، په هر لوري خوارې دي. افضل بشي بیا هلته د حضور په امتینو سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو، سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. ګناه به دې رژېږي د کعبې په طوافونو، شه خدای ته په سوالونو، ځان ستړی کړه حرم کې پاک حبیب ته په درودونو، شه خدای ته په سوالونو. الله به دې حساب کړي په قطار د جنتینو سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته
د حرمینو چې پاک رسول الله می پکې سترګې غاړولې هغه کوڅې دي ښکلې دیدنې غواړي بیا چې څوک دي یو ځلې ورغلې هغه کوڅې دي ښکلې په برخه رسېدلی داسې ګل د قریشانو سفر د حرمینو ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو احسان به په ما ډېر وي د خاوند پروردګار ناسته کې داسې خبرې کوئ چې دوی ته پرې تکلیف رسیږي ښه به دا وي چې له دې کاره لاس واخلي او دوی په خپل حال پرېږدي. په یو بل روایت کې راځي چې ابو طالب خپل ګران راره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې خلکو ما ته ستا په اړه ګیله کړې ده او ویلي دي چې په موږ او په خپل حال رحم وکړه. ابو طالب رسول الله ته وایي پر موږ دومره باج مه اچوه چې موږ یې نشو پورته کولی او په خپل ځان باندې هم دومره بار مه اچوه چې تاسې یې نشئ اوچتولی. ښه به دا وي چې په دې قوم باندې کمې خبرې بدې لګیږي له هغو خبرو څخه ځان وژغوره او د دوی ترمنځ یې مه تکراروه کنې زه ستا دفاع نشم کولی. رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې د خپل تره ابو طالب دا خبرې واورېدې نو ویې فرمیل ای زما ګرانه کاکا جانه که دا خلک زما په ښي لاس کې لمر او په کیڼ لاس کې سپوږمۍ کیدي زه به بیا هم له خپلو خبرو څخه وانه وړم تر هغه چې الله رب العزت دین غالب کړي او یا په همدې لاره کې زما روح او سا لاړه شي. له دې خبرې وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو سترګو کې اوښکې راغلې او په ژړا شو د مجلسه پاڅېد ځکه رسول الله یوازې یو د رسول الله تره و چې هغه به حمایت او ساتنه کوله هغه هم رسول الله ته وایي چې په خپل حالم رحم وکړه په ما باندې هم رحم وکړه زه نور ستا بوج نشم اوچتولی هغه خبرې مه کوه چې په دې قوم باندې بدې لګیږي. نو رسول الله دا ورته وایي والله لو اوزع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما ترکته. که مر زما په ښي لاس کې او سپوږمۍ زما په چپ لاس کې کیدي چې زه دا کار پرېږدم پرې به یې نږدم یا به په دې لاره کې زه مړ کیږم یا به د الله دین غالبه کیږي روانیږي او په سترګو کې اوښکې راځي او جاړي. لږ وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې ځای روان شه. ابو طالب چې د خپل وراره محمد رسول الله دا حالات او کیفیت ولیده نو ویې فرمیل لاړ شه زما وراره خپل کار ته دوام ورکړه څه چې دې د زړه خوښه وي په ډاډه زړه یې خلکو ته ورسوه له دې وروسته به ستا ویښته ته هم څوک زیان ونه رسوي. دا د هغو زحمت و چې د دین لپاره هغوی پورته کوه. نن زموږ حالت څه شی دی؟ هغه دین چې نن ورځ زموږ کور ته رارسېدلی هغه دین چې د صحابه و د مجاهدینو او د رسول الله په وینو زموږ کور ته رارسېدلی بیا هم په هغه باندې موږ عمل نه کوو الله ته به نه درېږو الله به زموږ نه پوښتنه نه کوي. نم جامه د اسلام جامه نه د ورونو د خویندو نم اخلاق اسلامي اخلاق دي نم کردار اسلامي کردار دي الله ته به څه ځواب وایي یو ورځ خو به الله ته درېږئ. نه قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو د دنیا په ژوند مه دوږه کیږئ د رسول الله سیرت مخې ته کیدئ او د هغه نه په خپل ژوند کې تاسو عبرت واخلئ په دې کې کامیابي ده بله د کامیابي لار نشته. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نور به مو واورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا عنه زیاتوي کله چې دویمه ورځ شوه نو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شوم. ما ولیدل چې دوی دواړه حاضرین ژاړي او د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما دوی دواړو ته وړاندیز وکړه ای د الله پیغمبره تاسې دواړه ولې ژاړئ؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل موږ په دې خبره جاړو چې ستاسې د ملګرو څخه د فدیې اخیستلو په سبب رامنځته شوه. ما ته ستاسې عذاب وښودل شو چې له دې ونې څخه هم زیات نږدې و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې نږدې ونې ته اشاره وکړه او وی فرمیل چې الله رب العزت د صورت انفال دا آیت نازل که ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. د الله رسول ته مناسبه نه ده چې له دوی سره بندیان وي تر څو پورې چې دوی په ځمکه وینې تویوي او د کفارو طاقت خنثی نه کړي. تاسې خلک د دنیا سامان غواړئ او الله تعالی آخرت غواړي او الله تعالی په هر شي غالب او د حکمت څښتن دی. د حضرت عمر د رایې تایید و په دې کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې زه ورننوتلم نو وینم چې د رسول الله د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي او د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سترګو نه هم اوښکې روانې دي او ژاړي. همدارنګه بدایه و نهایه لیکي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه تکلیف ویني نو د مبارکو سترګو نه اوښکې روانیږي او ژاړي. په لومړیو کې چې څوک مسلمان شوي ول هغوی به خپل اسلام له مشرکانو او جاهلو کفارو څخه پټ ساته. کله چې د مسلمانانو شمیره 19 تنو ته ورسېده نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په غوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته په ښکاره ډول د تبلیغ کولو اجازت ورکړ. یوه ورځ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مسجد الحرام کې خپلو څو ملګرو ته د دین نصیحت او وعظ پیل که. نو کفار له هرې لورې په مسلمانانو را پرېوتل. کفارو ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دومره سخت ووهه چې مبارک په وینو کې لت پت که او په یو ځای کې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه بېهوشه پرېوت. کله چې د ماښام په وخت حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هوش راغی نو په ناقراري سره یې پوښتنه وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حال دی. زه چې تر هغه پورې له هغه سره مخ نشم د هغه مبارکه څیره ونه وینم نو هیڅکله به خوراک او څښاک ونه کړم. د مبارک مخ دومره پړسېدلی و چې د هغه مبارکې سترګې هم نه ښکاره کېدلې. د شپې پر وخت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپلې مور بیبي دار ارقم ته له ځان سره بوته. هلته چې ورسېده نو سم د لاسه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورپرېوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه غاړه را چاپېړه کړه او په ژړا یې پیل وکړه. نو حاضر خلک هم په ژړا شول او بې دریغه اوښکې تویې کړې. بیا د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په غوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مور ته د دین بلنه ورکړه. نو هغه سم د لاسه مسلمانه شوه. په همدې ورځې اسلام قبول که او له دې څخه 3 ورځې وروسته امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم د نبوي شمې ریښتینی پتنګ شه او د اسلام په منوره جامه یې ځان سینګار که. دا د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفونه دي چې دین لپاره هغوی ګاللي دي. دین هغوی موږ ته ډیر په سختي سره او ډیر په کړاو سره را رسولی. نو راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې منګولې ولګوئ او په هغه باندې عمل وکړئ. کنی د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې ولاړ و. الله رب العزت به زموږ نه سخته پوښتنه کوي. زموږ ورونه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د صحابه کرامو رضی الله عنهم سیرت مخې ته کیدي چې هغوی د اسلام دپاره څومره تکلیفونه ایستلی دي، څومره دردونه او څومره کړاوونه یې تیر کړي دي. د هغو نه د عبرت واخلي. زموږ خویندې او زموږ میندې دي د صحابیاتو او د ازواج مطهراتو رضی الله عنهن د هغو سیرت د خپلې مخې ته کیدي، مطالعه دي کي چې د هغوی اخلاق څنګه و، د هغو کردار څنګه و، د هغو جامه څنګه و او د هغو دیانت څنګه و، د هغو مینه د الله او د الله د رسول سره څومره وه چې تر څو د هغو نه عبرت واخلي. دین لپاره هغوی څومره تکلیف ګاللی و. خو نن ورځ که زموږ خویندې دي که زموږ ورونه دي د دنیا په محدود ژوند باندې دوکه شوي دي، الله خفه کوي، د الله بندگان خوشحاله کوي، د الله ویره په زړه کې نشته. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
هغه څوک چې الله خوشحاله کی او د الله بندگان خفه کی هم به الله تی راضي وي او هم به د الله بندگان تی راضي وي. لکن هغه چا چې الله خفه که او د الله بندگان خوشحاله کړل، بندگان به هم تی خفه وي، الله به هم تی خفه وي. نه راشئ د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیدئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته غاړه کیدئ، د خپل اخلاق، د خپل کردار، د خپل جامه د الله د پیغام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغام مطابق عیاره کړئ. د کفر، د شرک او د هندونزم تقلید مه کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته پاملرنه وکړئ، د هغه کردارو او د هغه ویناوو ته پاملرنه وکړئ، په خپل انفرادي، کورني او ټولنیز ژوند کې هغه عملي کړئ. په دې کې کامیابي ده، په بل شي کې کامیابي نشته. همدارنګه د ابن هشام سیرت او علامه ابن کثیر رحمه الله په البدایه و نهایه کې لیکي چې حضرت ابو طالب رضی الله تعالی عنه ته د مشرکینو څو مشران راټول شول او په یوه خوله ابو طالب ته وویلې چې ابو طالب، ستا وراره محمد زموږ دین ته، زموږ خدایانو ته سپکاوی کوي، د هغه نه موږ ډېر په تنګ راغلي یاستو. ته زموږ مشر یې، ته زموږ په قوم کې مخور انسان یې، ته د هغه مخه ونیسه، کنې بیا چې موږ هر څه وکړل ته به زموږ مخه نشي نیولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شکایت کوم. د حضرت علی کرم الله وجهه ورور فرمایي چې زه زما پلار محمد رسول الله پسې ولیږلم او دا یې راته ویلې چې هغه د ځان سره راوله. زه لاړم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې له ځان سره راوست. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا ستا د قوم مشران دي او تاسو ته معلومه ده چې تاسې په ما څومره ګران یاست. ستاسې قوم ما ته دا ګیله کړې ده چې تاسې له دوی سره د کعبې په خونه کې او د دوی په غرمې پر وخت حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه له کوره څخه د جمال لور ته تشریف راوړ. کله چې د عمر رضی الله تعالی عنه په دوی سترګې ولګېدې نو پوښتنه یې ځینې وکړه چې په دې وخت کې ستا د راتللو لامل څه و؟ امیر المؤمنین ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ځواب ورکړ: ای عمره، د ډېرې سختې او لږې له امله له کوره د باندې راوتلی یم، په کور کې څه نه و چې ویې خورم، او لږې دې ته اړ کړی یم چې د خپل کوره بهر راووځم. عمر رضی الله تعالی عنه ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورزیاته کړه: په الله قسم چې زه هم لږې له کوره څخه بیرون راوتلو ته مجبوره کړی یم. د دې دواړو ترمنځ دا خبره جاري وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی څنګ ته تشریف راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا دواړه حضرات ولیدل نو پوښتنه یې وکړه: تاسې په دې وخت کې چا اړ کړي چې له کوره راوتلي یاست؟ دواړو صحابه و کرامو رضی الله عنهما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه: ای د الله تعالی رسوله، په الله قسم چې موږ دواړه د لږې له لاسه د کوره راوتلي یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی دواړو دا خبره واورېده نو ویې فرمایل: په هغه ذات باندې قسم چې د هغه په قدرت کې زما روح او ځان ده چې زه هم د لږې له لاسه له کوره راوتلی. دا د هغو ژوند و قدرمنو اورېدونکو، دا د سید الانبیا ژوند و، دا د ابابکر صدیق ژوند و، دا د امیر المؤمنین عمر فاروق ژوند و. له دې وروسته ابابکر صدیق، عمر فاروق، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه کور ته ورسېدل. د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دروازه یې وټکوله. د دروازې له پردې شاته یې میرمن ویل: رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو ته دې ښه راغلاست وي، مرحبا وي. هغه میرمنې هم میرمنې وي، د دې وخت میرمنو په شان نه وي. له دې وروسته ورته رسول مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ابو ایوب رضی الله تعالی عنه چیرته دی؟ په همدې دوران کې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه هم کور ته راغی چې په همدې مهال له خپل باغ څخه راستون شوی و. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اورېدلې وې نو ځکه د دوی څنګ ته تشریف راوړه. بیا یې په ورین تندي حاضرینو ته ښه راغلاست ووایه او په ډیره مینه یې کور ته دننه کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د ځان سره کور ته بوت. ابابکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنهما یې هم د ځان سره کور ته بوتلل.
له هغې وروسته ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه خپل باغ ته لاړه او د کجورو او د خرماو ډکه زوله یې راوړه او د میلمنو په خدمت کې وړاندې کړه. بیا یې له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه تاسو تر هغې دا کجورې او دا خرماوې خورئ، زه ځم چې یو څاروی ستاسو لپاره ذبح کړم او پوخ یې کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل که ته څاروی او وزه ذبحه کوې نو خبردار چې شیدې ورکوونکې بیزه ذبحه نه کړي. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د څاروي ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو اوښکو خپرونو ته. وردی چې وردرومې مدینې ته د یار ښکلې روضې ته دیدن د مصطفی کوي نږدې ورځي جنګلې ته د یار ښکلې روضې ته وریږي رحمتونه شنه روضه کې په حاجینو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د سپېڅلي پیغمبر سپېڅلې اوښکې. مسلم په کتاب الجهاد کې همدارنګه ترمذي په ابواب تفسیر کې رانقلوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا د بندیانو په هکله له صحابه و کرامو رضی الله عنهم سره مشوره وکړه چې د بندیانو سره باید څنګه سلوک وشي. په صحابه و کرامو کې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه وړاندیز وکړه. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر زړه سواندی صحابي و، زړه یې ډېر نرم و. نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه ای د الله تعالی رسوله دا بندیان زموږ او ستاسې ورونه او خپلوان دي، باید له دوی څخه فدیه واخیستل شي او خوشي کړی شي. د دوی له فدیې څخه به موږ ته د کفارو په مقابل کې قوت او پیاوړتیا حاصله شي. کیدای شي چې الله رب العزت دوی ته لارښوونه وکړي او همدا خلک په وروستیو کې زموږ په کار راشي او اسلام قبول کړي. عمر رضی الله تعالی عنه چې ډېر سخت دریځی صحابي و، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته خپل وړاندیز وکړه. دا یې ورته وفرمیل چې فلانکی سړی چې زما خپلوان دی هغه ما ته راوسپارئ چې زه یې په خپل لاس ووژنم. عقیل چې د حضرت علی کرم الله وجهه ورور دی، تاسو هغه حضرت علی کرم الله وجهه ته وروسپارئ چې ووژني، او فلانی سړی چې د سید الشهدا د حضرت حمزه خپلوان دی هغه ته یې وسپارئ چې هغه یې ووژني. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وړاندیز دا و چې هر یو سړی باید خپل خپلوان ووژني. حضرت عمر وایي په دې کار سره به موږ د الله تعالی په وړاندې سرلوړي شو، یعنی چې زموږ په زړونو کې د مشرکانو لپاره د هیڅ نرمي ځای نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مشوره قبوله نه کړه او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په رایې عمل وکړه، یعنی د هغه مشوره یې خوښه کړه او له کفارو بندیانو څخه یې فدیه واخیسته او خوشي کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی